څه ډول یو انسان یو؟ له موږ څخه هیڅ یو نه غواړي چې په عام محضر کې داسې چلند او عمل وکړو چې زموږ د سر ټیټېدو لامل شي. موږ ټول غواړو چې د درناوي وړ وګرځو او هیڅ کله هم د کوم چا لخوا توهین او نه رټل شو. خو پوښتنه دلته ده چې آیا په یوازیتوب کې هم یو ښه انسان یو؟ د بیلګې په توګه که چیرې له خپلو ملګرو سره په موټر کې کوم ځای ته ځو او په لاره کې نوشابه څښو، ښایي ډېر لږ داسې پېښ شي چې د نوشابې خالي شوی ډبی د خپلو ملګرو پر وړاندې له موټر څخه د باندې پر سړک وغورځوو، ځکه د هغوی پر وړاندې بې فرهنګ او د ښاري ژوند له آدابو څخه سرغړونکی معرفي کیږو. خو که چیرې یوازې اوسو، آیا بیا هم همدغه ډول چلند کوو؟ او که نه د نوشابې خالي شوی ډبی د عام سړک پر سر غورځوو؟ که مو ځواب هو وي، نو موږ هغه انسان یاستو چې یوازې د نورو پر وړاندې ښه او فرهنګ لرونکي یو او په یوازې ژوند کې بله څیره لرو. زموږ ښه والی او بدوالی په ژوند کې زموږ د کړنو له ترسره کولو سره مستقیمه اړیکه لري. یو معمولي انسان اوسېدل یو ډېر جالبه کار نه دی. موږ ولې باید یو معمولي انسان اوسو یا یو معمولي انسان پاتې شو په داسې حال کې چې کولی شو داسې غوره کړنې ترسره کړو چې هم زموږ لپاره ګټورې وي، هم زموږ د شاوخوا خلکو لپاره. یوازې بسنه کوي چې اراده وکړو، وخت ځانګړی کړو او د خپل ښه والي لپاره تمرین وکړو. په هر سن او عمر کې چې د ښه والي او ښه کېدو لپاره هیڅکله ناوخته نه ده. د یو ښه انسان کېدو لپاره د اړینو ګامونو له ډلې څخه یو هم د خپل شخصیت پیژندل دي. تر پایه به ونه شو کولی چې خپل شخصیت یوازې په ظاهره ښه او پیاوړی څرګند کړو، په داسې حال کې چې موږ په خپله پوهیږو چې په حقیقت کې څه ډول شخصیت لرو. موږ باید همغه څه واوسو چې نورو ته یې خپل انځور وړاندې کوو. د بیلګې په توګه که چیرې په یو لوړ مقام کې یاست او د رشوت د نه اخیستلو څرګندوی کوو، باید همدغسې اوسو او رشوت وانخلو. له دې پرته زموږ شخصیت کاذب دی او یو ښه انسان نه یو، په داسې حال کې چې غواړو یو ښه انسان اوسو. د ګلستان سعدي په 8مه شمېره کیسه کې راغلی دی. یو کس په مجلس کې د یو مشر ډېر صفت کاوه او د هغه غوره صفاتو په ستایلو کې مبالغه کوه. دغه مهال هغه شخص په خپله مجلس ته راغی او ویې ویل: زه هغه څه یم چې په خپله یې پیژنم. د خپل شخصیت د اصلاح او ودې لپاره ګڼ شمېر تګلارې شته. لکه څنګه چې پوهیږو شخصیت د فکري، رفتاري او احساسي مخبېلګو یوه ټولګه ده او دغه درې ځانګړنې یو له بل سره یو ځای زموږ شخصیت جوړوي. مخکې له دې چې د خپل شخصیت پر اصلاح پیل وکړو، باید وارزو چې اوس مهال څه ډول یو شخص یو او په راتلونکي څه ډول غواړو چې اوسو. د دغه موضوع په ارزونې او هغې ته د ځواب په پیدا کولو سره کولی شو د خپل شخصیت ټول مثبت او منفي ټکي لیست کړو. له هغې وروسته کولی شو چې مثبت ټکو ته یې وده ورکړو او منفي ټکي یې اصلاح کړو او یا یې له منځه یوسو. د دغه ټکو له تشخیص وروسته کولی شو له لا ډېر ځواک سره د بدلون جنګ ته ور ودانګو. که چیرې د کوم چا شخصیت خوښوو، باید د هغو په کړنو او چلند کې بشپړه توګه دقیق اوسو او ارزونه یې وکړو چې هغوی څه ډول خبرې کوي، اوضاع او حالت څه ډول مدیریت کوي، د هغو د لاسونو حرکت څه ډول دی، د هغوی ناسته ولاړه څه ډول ده او په عام صورت سره د هغوی عمومي چلند څه ډول دی. د ځمکې پر مخ به هیڅ داسې انسان پیدا نه کړئ چې په ځینو مواردو کې له توافق او جوړجاړي پرته بریا ته رسېدلی وي. هغه انسانان چې مثبت بدلون نه مني او یوازې پر همغه یو مسیر باندې په حرکت کې اوسي، په لږه کچه به بریالي کیږي. نو په خپل شخصیت کې د بدلون د رامنځته کولو لپاره باید له ځینو حالاتو او شرایطو سره توافق او جوړجاړی وکړو. پرته له دې به مو د بریالیتوب امکان د صفر خواته تقرب وکړي. دا چې توافق او جوړجاړی څه ډول تمرین کړو او دا چې ګټې یې څه دي، په راتلونکي مخونو کې ورته اشاره شوې ده. که چیرې نه پوهیږو چې بدلون له کومه ځایه پیل کړو، نو غوره ده چې د خپلې خوښې وړ شخص له عادتونو څخه تقلید وکړو او له دغې خوښې وړ عادتونو څخه تر دې حده تقلید او زده کړه وکړو چې بالاخره موږ پر خپلو تلپاتې عادتونو بدل شي. کولی شو ووایو چې یو انسان د ښو او بد عادتونو ټولګه ده. هیڅوک له موږ څخه په ښه توګه موږ نه پیژني، هیڅوک له موږ څخه په ښه توګه موږ نشي تحلیل او تعریف کولی او هیڅوک له موږ څخه په ښه توګه له موږ سره مرسته نشي کولی. دا موږ یو چې د خپل شخصیت د ښه والي او بدوالي مدیریت په واک کې لرو او دا موږ یو چې تصمیم نیسو څه ډول یو انسان اوسو.
د ناخوښو او نامطلوب عادتونو زرګونه بیلګې شته چې زموږ ښه والی او بریالیتوب تر پوښتنې لاندې راولي. دلته د یادو ناخوښو عادتونو له ډلې څخه 50 ته اشاره شوې ده. کینه او حسد کول، غیبت کول، د نورو پر وړاندې د بد نیت درلودل، له ځنډ پرته قضاوت کول، بې حوصلېتوب، ناهیلیتوب، په لوړ آواز خبرې کول، د نورو د خبرو پرې کول، منفي فکره اوسېدل، بې پلان او بې پروګرامه اوسېدل، عیب پلټل، اسراف کول، په تېر وخت کې ژوند کول، نورو ته سپکاوی کول، افراط یا تفرید کول، د نورو خصوصي حریم ته درناوی نه کول، د تصمیم نیونې د قدرت نه درلودل، د وخت د ارزښت نه پیژندل، بې نظمه اوسېدل، ایګو، بیا د تېروتنو تکرار، انعطاف نه منونکی اوسېدل، د تمرکز نه درلودل، د چارو د څارلو او ارزونې د توان نه درلودل، ډېرې خبرې کول، د کارونو ځنډول، بخیلتوب، د کارونو په ترسرولو کې سستي او ټنبلي، له نورو څخه له حده زیاته تمه او توقع درلودل، د نه بخښلو حس درلودل، پر ځان باندې هیڅ ډول نیوکه نه منل، ښې خبرې نه کول، رزق نه منونکي اوسېدل، د انګېزې نه درلودل، د عمل او خبرې نه یووالی، صلاح او مشوره نه کول، قدر نه پیژندونکی اوسېدل، د نورو په خبرو پسې ګرځېدل، خو ویل هغه مهال چې باید نه وویل شي، د مرستې او تعاون د حس نه درلودل، قانون ماتونه، لټي یعنې کارونه په خپل وخت نه ترسره کول، د نورو ځورول او آزارول، د مذاکرې د هنر نه درلودل، د خپلو فردي ارزښتونو نه پیژندل، په چارو کې باید او نه باید ته پاملرنه نه درلودل، ځان ځپل او رټل، بې جرأته اوسېدل، متعصب اوسېدل، غوره او مناسب جامې نه اغوستل. لومړی، کینه او حسد کول. کینه یا نه لورینه له نورو څخه د نعمت د زوال د هیلې درلودل په معنا دی. که هغه نعمت حسود ته ورسیږي او که نه، هغه کسان چې پر کینه کولو اخته دي تل نورو خلکو ته په ځانګړې توګه هغوی چې په خپلو چارو کې بریالي دي رټي او نیوکې پرې کوي. په حقیقت کې هغه کسان چې نسبت خپل ځان او خپل ژوند ته د ناامنۍ احساس کوي، هره موضوع ورته د یو تهدید او خطر په بڼه ښکاري او خپل دغه ناسم او غیر واقعي تصور له امله نور خلک بې ځایه تورنوي او له دې سربیره د نورو بریالیو کسانو د شخصیت د تخریب اراده لري، چې په پایله کې یو بل کس په بریالي کېدو سره خپل روحي او جسمي امنیت ته زیان رسوي او تل پر دې فکر کوي چې فلانی کس ولې له ما څخه غوره دی، بریالی او یو ګام وړاندې دی. دغه تګلاره په پایله کې د کینهکښ شخص د رواني کېدو لامل کیږي او ډیر کله یاد کینهکښ شخص له کوم ځانګړي دلیل پرته د ناراحتۍ احساس کوي. ډیری کینهکښ کسان فکر کوي چې ګواکې د دوی حق ضایع شوی او د نورو په پرتله لږ حق ورکړل شوی دی. د کینې یا حسد کلمه په قرآن کریم کې 15 ځله ذکر شوې ده، چې یو ځل د فلق په مبارک سوره کې ذکر شوی او داسې فرمایي: ومن شر حاسد اذا حسد، او پناه وړم خدای پاک ته له کینهکښ او حسود شخص څخه هغه مهال چې کینه حسد کوي. حسادت او کینه د ځینو لویو ګناهونو لکه غیبت، سحر او جادو سرچینه ده او په پای کې ان کېدای شي چې د محسود شخص پر زخمی کېدو یا وژل کېدو پای ته ورسیږي. که څه هم کینهکښ او حسود انسانان نور ته زیان رسوي او ځوروي، خو ترڅنګ خپل ځان په سخته بڼه شکنجه کوي، په داسې حال کې چې په خپله نه پرې پوهېږي. ځینې وخت که هر څومره هڅه وکړئ چې خپله کینه او حسد پر یو مسکا باندې پټه کړئ او ویې پوښئ، بیا هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه کینه داسې څه نه ده چې په اسانۍ سره لاس درڅخه واخلي. کینه او حسد په تدریج سره له کنټروله وځي او پر یو ورانونکي احساس او آن ژور خفګان باندې بدلیږي. نو د کینې او حسد د مخنیوي لپاره مخکې له دې چې زیان درته ورسوي څه باید وکړو؟ له نور سره د خپل ځان له پرتله کولو ډډه کول، د خپلو شتو لپاره د شکر ویستنې احساس او د خپلو نظریاتو د بدلون لپاره د عملي لارو لټول له تاسو سره مرسته کوي څو د خپلې کینې او حسد درملنه وکړئ او اجازه ورنه کړئ چې له کنټروله مو ووځي. لاندې هغه موضوعاتو ته اشاره کیږي چې د امریکایي ارواپوه پاول چرنیک لخوا لیکل شوي دي. کینه یا حسد وپیژنئ. د کینې او جنسي کینې یا حسد ترمنځ پر توپیر پوه شئ. حسادت یا کینه او جنسي حسادت یا کینه توپیر لري، خو ډیر کله یو له بل سره اشتباه نیول کیږي. اړین ده چې د حسادت او جنسي حسادت یا د مالکیت د احساس ترمنځ پر توپیر پوه شئ تر څو تشخیص کړئ چې څه حس لرئ. جنسي حسادت یا کینه د هغه څه د لاسه ورکولو په مقابل کې غبرګون ښودل دي چې درلودل مو او ډیر کله دغه ډول حسادت په انساني اړیکو کې رامنځته کیږي، خو په خپل حسادت یا کینه د هغه څه د نه درلودلو پر وړاندې غبرګون ښودل دي چې غواړئ ویې لرئ. د بیلګې په توګه
توګه جنسي حسادت هغه مهال سر راپورته کوي چې فکر کوئ د ژوند ملګری مو له کوم بل چا سره مینه او علاقه لري. خو حسادت یا کینه هغه مهال رامنځته کیږي چې خپل یو ملګری یو بل کس پر یو نوي ماډل موټر باندې سپور ووینئ. پر دې فکر وکړئ چې حسادت یا کینه تاسو ته څه ډول زیان رسوي. حسادت یا کینې ستاسو پر ژوند څه منفي اغیزه پریښې ده. ښایي له یو پخواني ملګري سره مو اړیکه د له منځه تلو په حال کې ده، ځکه نور نشئ کولی چې د هغه د بریالیتوب لپاره د خوښۍ تظاهر وکړئ. له همدې امله یې اړیکو ته ځواب نه ورکوئ. ښایي د هغه چا د فیسبوک یا انسټاګرام صفحه په شک او وسوسې سره وګورئ چې مینه مو ورسره لرله، او د هغه د کوژدن انځورونو ته په غور سره ګورئ. ښایي کله چې د خپل یو ملګري د انځور اخیستنې مهارت ته ګورئ داسې ښکاره کوئ چې ګواکې د هغه له انځورونو سره مینه لرئ. په داسې حال کې چې هیله لرئ څو پر خپل همداسې یو انځور اخیستونکی بدل شئ او وایي چې کاشکې مې همداسې یو هنر او استعداد درلودلی. دا یوازې هغه بیلګې دي چې د دې څرګندونې کوي چې حسادت او کینه څه ډول ستاسو انرژي پر بې ګټو لارو لګوي. هغه انرژي چې غوره ده پر یو ګټوره او د ارزښت وړ لاره ولګول شي. حسادت او کینه تاسو ته په لاندې لارو زیان رسوي. د وخت ضایع کول او له لاسه ورکول، د فکر او ذهن بوختول، شخصي او حرفوي اړیکو ته زیان رسول، د شخصیت بدلون او د منفي فکر درلودلو د حس رامنځته کول. د خپل حسادت او کینې دلیل وپېژنئ. مخکې له دې چې وکولای شئ په اصلاحي بڼه له خپل حسادت او کینې سره مخامخ شئ، لومړی باید پر دلیل پوه شئ. که چیرې د خپل ملګري پر ګران بیه موټر باندې حسادت کوي او نه مو پرې لورېږي، یو څه وخت ځانګړی کړئ او خپل دغه د حسادت او نه لورینې حس مو وڅېړئ. مخکې له دې چې له خپل حسادت او کینې سره مخ شئ، د یاد احساس د پیژندلو او تشخیص لپاره له خپل ځانه یو لړ پوښتنې وکړئ. د بیلګې په توګه آیا ستاسو حسادت او نه لورینه له دې امله ده چې غواړئ د خپل ملګري په څیر ښکلی موټر ولرئ، او یا دا چې د داسې یو موټر د اخیستلو لپاره د هغه پر مالي وړتیاو باندې حسادت کوئ. خپل احساسات مو ولیکئ. د ورځنیو یادښتونو لیکل د احساساتو د بیان او له یادو احساساتو سره د مخ کېدو تر ټولو غوره لاره ده. د حسادت او کینې په اړه لیکل کولای شي د هغو د غوره درک او له هغو سره د مخ کېدو په برخې له تاسو سره مرسته وکړي. لومړی د خپل حسادت د احساس دلیل ولیکئ. د امکان تر حده د خپل حسادت او کینې سرچینه له بشپړو جزئیاتو سره واضح کړئ او مشخصه یې کړئ. ولې له هغه کسانو سره حسادت او کینه کوئ. د بیلګې په توګه کولی شئ د خپل ملګري په اړه ولیکئ چې هغه په یو وخت ښکلي او لوړ ماډل موټر کې سپور و، او د دغه صحنې لیدل تاسو ته څه ډول یو احساس درکړ. هغه مهال مو څه ډول حالت درلود؟ کله چې خپل موټر ستاسو مخ ته ودراوه څه احساس مو درلود؟ غوښتل مو چې څه وکړي او یا څه ترسره کړي، او په حقیقت کې مو څه وکړل او یا مو وویل؟ د هغه له تلو وروسته مو څه ډول احساس درلود؟ کله چې یو ځل بیا د دغه مسلې په اړه فکر کوئ څه ډول حس لري او غواړئ څه ډول حس ولري؟ خپل حسادت او کینه پر یو مثبت څه بدل کړئ. د خپل ځان په اړه له سخته قضاوت لاس واخلئ. ډیر کله د نورو په نسبت د حسادت حس درلودل د شخصي کفایت د حس له نشتون څخه سرچینه اخلي. تاسو پر دې ټکي تمرکز کړی دی چې یو بل کس داسې یو دنده، میرمنه، خاوند، شتمني او یا ذکاوت لري چې تاسو یې غوښتونکي یاست، او دغه غوښتنې له هغه څه څخه سرچینه اخلي چې تاسو یې خپله نیمګړتیاوې ګڼئ. د خپل ځان په اړه له شدید قضاوت څخه د لاس په اخیستلو سره به د نورو کسانو له شرایطو سره د خپلو شرایطو د پرتله کولو لپاره لیوالتیا او تمایل ونه لرئ. د بیلګې په توګه ښایي د خپل ملګري له دندې سره حسادت وکړئ ځکه هغه ډیر پرمختګ کړی دی، په داسې حال کې چې تاسو لا هم په همغه ټیټ موقف کې پاتې یاست. صبر کوونکي اوسئ او پر دې پوه شئ چې که چیرې خپلو هڅو او سخت کار ته دوام ورکړئ، تاسو به هم یو ورځ د خپلې خوښې وړ مناسب مقام او موقف ته ورسیږئ. حسادت او کینه له قضاوت کولو ریښه اخلي، یعنې پر دې باندې فکر کول چې یو څه له بل څه څخه غوره دي، او د هغه څه پر بنسټ باندې تصمیم نیول چې نه یې لرو. هڅه وکړئ چې یو پرانیستی ذهن ولرئ او داسې فکر مه کوئ چې د ځینو ځانګړنو درلودل ښه دي او د ځینو نورو درلودل ښه نه دي. خپل ځان او هغه کس وبښئ چې حسادت او کینه ورسره کوئ. بښنه کول د حسادت په له منځه وړلو او ترک کولو کې د پام وړ رول او ارزښت لري، ځکه له نورو څخه د هغوی د بریالیتوبونو له امله
امله کرکه کول یوازې ستاسو د مقام او موقعیت د راټیټېدو سبب کیږي. یو له هغه تمرینونو څخه چې له تاسو سره مرسته کوي څو له خپل حسادت او کینې سره مبارزه وکړئ د خپل ځان او هغه کس د بخښنې اعلانول دي چې حسادت او کینه ورسره کوي. البته د هغه په حضور کې نه، یوازې بسنه کوي څو کله چې یوازې یاست 1 دقیقه وخت ځانګړی کړئ او خپل ځان ته بخښنه مو خپل لوړ آواز اعلان او بیان کړئ. دا مه هیروئ چې تاسو بل شخص د هغه د ناسم کار د ترسره کولو لپاره نه بخښئ، بلکې دا ټاکئ څو د هغه د خپل نظر له زاویې څخه د هغه موقعیت ته وګورئ. د هغه له نظره د هغه خپل موقعیت ته په کتو سره کولی شئ د هغه د ویاړ احساس او د هغه د لاسته راوړنو له زړهسوي او مهربانۍ څخه په ډکې طریقې سره درک کړئ. د بیلګې په توګه کولی شئ ووایئ زه د خپل ملګري د حرفوي او شغلي بریاو له امله پر هغه باندې ویاړم او خپل ځان د بریا پر مسیر باندې له هغه څخه د وروسته پاتې کېدو له امله بخښم. خپل حسادت او کینه په قدر پیژندلو بدله کړئ. پر حسادت او کینه باندې د برلاسه کېدو لپاره باید د خپل شتو او د خپل ملګري د لاسته راوړنو پر قدر پوه شئ. د نظر د بدلون او د حسادت پر حس باندې د برلاسه کېدو لپاره د پیل او اصل د نورو د بریا او اقبال د درک کولو لپاره لاره پیدا کول دي. هڅه وکړئ څو د خپل ملګري پر بریاو باندې حسادت او کینې کولو پر ځای د خوښۍ او ویاړ احساس وکړئ. د بیلګې په توګه د خپل هغه ملګري لپاره چې توانېدلی ترڅو یو نوی او ګران بیه موټر واخلي خوښ اوسئ او خپل حسادت پر تحسین او ستاینه بدل کړئ. ښایي په لوړ آواز د ستاینې او تحسین بیانول له تاسو سره مرسته وکړي. کولی شئ خپل ملګري ته ووایاست د خپل نوي موټر لپاره د مبارکي درته وایم. په رښتینې توګه ستا او ستا د ټولو بریاو لپاره خوښ یم. له خپل حسادت او کینې څخه د خپلو موخو د ټاکلو لپاره ګټه واخلئ. کله مو چې د خپل حسادت او کینې دلیل کشف کړ، کولی شئ په اصلاحي بڼه ورسره مخ شئ او هغه پر یو مثبت څه لکه موخه بدل کړئ. له حسادت څخه د رښتینو او لاسته راتلونکو موخو د ټاکلو لپاره ګټه اخیستل له تاسو سره مرسته کوي څو له خپلو منفي احساساتو لاس واخلئ او په خپل ژوند کې د ښه والي او بدلون د راوستلو لپاره د قوت احساس وکړئ. د بیلګې په توګه که چیرې د خپل ملګري د ګران بیه موټر لپاره له هغه سره حسادت او کینه کوئ، نو دا چې هیله لرئ څو تاسو هم د هغه په څیر مالي توان درلودلی او کولی مو شوی چې د هغه په څیر یو موټر واخلئ. د ډیرو پیسو لاسته راوړل او سپما کول مو خپله موخه وګرځوئ. لویې موخې مو پر کوچنۍ او د سنجش وړ موخو بدلې کړئ. د بیلګې په توګه که چیرې ستاسو موخه د ډیرو پیسو لاسته راوړل او سپما کول وي، ستاسو د کوچنیو موخو له ډلې څخه یوه کولی شي د لوړې تنخوا لرونکې دندې لپاره پلټنه یا په اوسني دنده کې د پرمختګ د فرصتونو پیدا کولو اوسي. بله کوچنۍ موخه کېدای شي په اونۍ یا میاشت کې د یو ټاکلي مبلغ سپما کول وي. له کومه ځایه چې ډیری حسادت او کینه له ملګرو سره ترسره کیږي، غوره ده چې د خپل ملګري مالي او شغلي پرمختګ د خپل ځان لپاره د مخبېلګې په توګه پام کې ونیسو او د هغې لارې پیروي وکړو چې هغې خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره ترې ګټه اخیستې ده. د دغه ټکي یادونه هم اړینه ده چې یو ډول جامې د هر بدن او غړو لپاره مناسب نشي کېدی. د انسانانو استعداد هم په مختلفو برخو یو له بل څخه توپیر لري، ځکه هر څوک خپل کار ته پیدا کړی دی. که چیرې زموږ ملګري په تجارت او بزنس کې ځانګړی استعداد لري، موږ هم کولی شو په نورو برخو کې خپله وړتیا او استعداد نندارې ته وړاندې کړو. له پرتله کولو ډډه وکړئ. له بریالیتوب څخه خپل ځانګړی تعریف ولرئ. آیا خپل ځان او نور د بریالیتوب د معنا په اړه د سطحي باورونو پر بنسټ ارزوئ؟ بریالیتوب کټ مټ د یو لوی کور، ښکلی موټر او یا یوې د پام وړ دندې په معنا نه دی. بریالیتوب یعنې دا چې پوه شئ چې تر ټولو غوره ژوند ستاسو لپاره څه دی او له هغه څخه تر ټولو ښه او ډیره ګټه واخلئ. که چیرې د بریالیتوب لپاره د ټولنې معمولو معیارونو ته لږه پاملرنه وکړئ او پر ځای یې پر هغه ته تمرکز وکړئ چې تاسو د حرکت کولو انګیزه درکوي، نور به هیڅکله خپل ځان له نورو سره پرتله نه کړئ. ستونزه نه لري که چیرې له نورو سره په پرتله باندې د ژوند په مختلفو مرحلو کې قرار ولرئ. د بیلګې په توګه که چیرې مو تر اوسه د خپلې خوښې وړ دنده یا د ژوند ملګری نه دی پیدا کړی، په دې معنا نه ده چې تاسو د هغه د چا په نسبت چې له هغه سره حسادت کوئ لږ ارزښت لرئ. ژوند هغه یو شان چیکلیست نه دی چې موږ ټول اړ اوسو څو نیکمرغۍ ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د هغه قوانینو یو پر بل پسې مراعات او ټکمار کړو. هر څوک خپل مسیر لنډوي او د هیڅ چا په مخ کې پروت مسیر د بل چا د هغه په پرتله معنا لرونکی با ارزښت او غوره نه دی. یوازې بسنه کوي چې خپل مسیر وپېژنو او له یوې ټاکلې موخې سره یو ځای حرکت وکړو.
دغه ټکي ته پام وکړئ چې تاسو پر ټوله کیسه باندې نه پوهیږئ. ښایي داسې ښکاره شي چې نور د ټولو غوره څیزونو لکه د ژوند غوره ملګری، د پام وړ دنده، ښه کور او داسې نورو شیانو لرونکي دي. خو د تل لپاره داسې نور مسایل هم شته چې موږ ترې خبر نه یو. ځکه دا ناشونې ده چې یو څوک د په ټوله معنا رضایت بخښونکی او له نیمګړتیاو ډک ژوند ولري. که چیرې په ظاهر یو څوک ټول هغه څه لري چې تاسو یې د درلودلو هیله او غوښتنه لرئ، دا احتمال هم شته چې تاسو به داسې یو څه لرئ چې هغه به یې د درلودلو هیله غوښتنه لري. نور ته د هرې خوښۍ او نیکمرغۍ د خاوندانو په سترګه مه ګورئ او دا فکر مه کوئ چې ټولې رښتینې خوشحالۍ د هغو پر ژوند نازلې شوي دي. ښایي د هغوی له کمزورتیا او رښتینو غوښتنو څخه خبر ونه لرئ. ډیری کسان د خپلو عیبونو په پټولو کې د پام وړ مهارت لري، خو شک مه کوئ چې هغوی هم ګڼ شمېر داسې عیبونه او ستونزې لري چې تاسو ترې خبر نه یاست. پر دغه موضوع باندې فکر کول چې هر څوک خپلې ستونزې، اړتیاوې او غوښتنې لري، تاسو ته د دې یادونه کوي ټول سره ورته شرایط لرو. اړینه نه ده چې د پام وړ شخص د کمزورتیاو د موندلو لپاره اندېښمن اوسو. ډاډه اوسئ چې د هغوی په ژوند کې داسې نیمګړتیاوې او اړتیاوې شته چې تاسو یې نه وینئ. هڅه وکړئ چې د حسادت، کینې او د نه لورینې حس له ځانه لرې کړئ او په خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. باید پوه شئ چې د نورو بریا ستاسو په بریالیتوب باندې اغیزه نه کوي. فرض کړئ یو کس تاسو پیژني چې یو ډول غذایي رژیم یې پیل کړی، خپل 10 کیلو وزن له لاسه ورکړی او اوس یې د منډې وهلو په لومړۍ سیالۍ کې ګډون کړی او د منډې وهلو یاد مسیر هم تر پایه پورې وهلی دی. دا سمه ده چې هغې یوه لویه لاسته راوړنه درلودلې ده، خو هېڅ شی ستاسو خنډ نشي کیدی څو تاسو هم همغه کړنې ترسره کړئ. په ژوند کې ستاسو بریالیتوب د هیڅ چا بریا پورې تړلی نه دی. ستاسو غوښتنه که د خوښۍ وړ میرمنې، خاوند یا د دندې پیدا کولو یا بل هر څه وي، کولی شئ لاسته یې راوړئ. توپیر نه کوي چې نور خلک څومره بریالي دي، یوازې بسنه کوي پوه شئ چې په کومه برخه کې وړتیا او استعداد لرئ. د خپل دغه استعداد له پیژندلو او تشخیص وروسته کولی شئ لویو لاسته راوړنو او بریالیتوبونو ته ورسیږئ. قدر پیژندونکي اوسئ، پر خپلو شتو او استعدادونو باندې تمرکز وکړئ. اوس مو چې له نورو سره د خپل ځان له پرتله کولو لاس واخیست، راځئ پر خپلو شتو باندې تمرکز وکړئ او خپله انرژي د خپلو غوره ځانګړنو پر لوري هدایت کړئ، څو په هغه څه کې چې ترسره کوئ او هغه څه چې یاست ورځ تر بلې غوره او بهتره شئ. اړینه نه ده چې له دې وروسته د هغه کارونو په اړه اندېښنه وکړئ چې نور خلک یې ترسره کوي. کله مو چې ذهن په ناخودآګاه ډول د نه درلودونکو څیزونو پر لور کشول کیږي، په پوره پوهې او غور سره هڅه وکړئ څو د خپلو شتو په اړه فکر وکړئ. هر کله چې د حسادت او نه لورینې ناخوښ احساسات ستاسو خواته درغلل، دغه چاره ترسره کړئ. که چیرې اجازه ورنه کړئ چې ذهن مو په یادو بې ګټو افکارو کې ډوب شي او پر ځای پر خپلو عالي او مثبتو ځانګړنو تمرکز وکړئ، یو غوره او مثبت لیدلوري ته به ورسیږئ. نور ستاسو په څیر ځانګړنې او امکانات نه لري. په حقیقت کې ان ممکنه ده چې نور ستاسو پر شتو او استعدادونو باندې حسادت او بخل وکړي. د خپل عزیزانو پر قدر پوه شئ. دغه کسانو په اړه فکر وکړئ چې تاسو ته ارزښت درکړی او ستاسو په خاطر هر کار تر سره کړی دی. پر دې فکر وکړئ چې تاسو هم حاضر یاست څو د هغوی لپاره ګڼ شمېر کارونه تر سره کړئ. پر هغه کسانو باندې تمرکز کول چې ستاسو د ژوند ته ښکلا دربښي. دا حسادت د حس د له منځه وړلو او له هغه څخه د لاس اخیستنو لپاره یوه ګټوره لاره ده. د دې پر ځای چې په ژوند کې د خپلو کمیو او نه درلودونکو څیزونو په اړه فکر وکړئ، د هغه خلکو په قدر پوه شئ چې په څنګ کې مو دي. قدر پیژندل تر ډیره حده د متوجهوالي او پوهېدو په څیر دی. دا یعنې پر حال زمان باندې تمرکز کول، د خپلو شتو پر لور د خپلو افکارو هدایت کول او د هغه څه په اړه فکر نه کول چې نه یې لرئ. هغه څه ومنئ چې بدلون ورکولی شئ او یا یې له بدلون ورکولو عاجز یاست. باید پوه شئ چې څه شي ته بدلون ورکولی شئ او کوم شیان مو له کنټروله د باندې دي. خپله انرژي د هغه څه په اصلاح او بهتر کولو ولګوئ چې کولی شئ بدلون ورکړئ او خپل وخت له کنټروله د باندې مسایلو د بدلون لپاره مه ضایع کوئ، ځکه هیڅ کار مو له وسې نه کیږي. که چیرې له کنټروله وتلو مسایلو باندې تمرکز وکړئ، منفي احساس به پیدا کړئ، ان کیدای شي پر ژور خفګان اخته شئ. تاسو په ژوند کې محدود وخت په واک کې لرئ او نه باید هغه د بدلون نه منونکو چارو لپاره بې ګټې ولګوئ. خپل وخت له قدر پیژندونکو کسانو سره تیر کړئ. که چیرې ستاسو ملګري هغه کسان دي چې تل خپله میرمن، خاوند، اولادونه او یا خپله دنده له نورو سره پرتله کوي، له خپلې بېوسۍ شکایت کوي او له نورو سره حسادت کوي، غوره ده چې خپل وخت له نورو خلکو سره تیر کړئ. که چیرې له داسې خلکو سره اوسئ چې د خپلو شتو پر قدر نه پوهیږي، تاسو به هم
هغو ته ورته حس خپل کړئ. له هغه کسانو سره وخت تیر کړئ چې له خپل ژوند څخه راضي دي او پر نورو باندې نیوکې او تل شکایت او ګیلې نه کوي. داسې ملګري پیدا کړئ چې بې ځای او له ځنډ پرته قضاوت نه کوي، سخي او مهربانه وي، او دا د دې لامل کیږي څو تاسو هم نسبت خپل ځان او نورو ته ورته احساس پیدا کړئ. خپل نظر ته بدلون ورکړئ. د یوې ورځې لپاره یوازې پر مثبتو مسایلو تمرکز وکړئ. که چیرې داسې یو حسود او کینهکښ شخص یاست چې خپله کینه او حسد نه ښکاره کوئ، کیدای شي چې د دغې تګلارې ازمایلو ته اړتیا ونه لرئ. خو که چیرې حسادت او کینه ستاسو پر وجود وزرې غوړولې وي او ستاسو چلند او ژبه یې له حده زیاته ترخه کړې وي، هڅه وکړئ څو یو بشپړه ورځ له شکایت کولو پرته تېره کړئ. البته دا داسې کار نه دی چې وکولی شئ تل یې ترسره کړئ. په هر حال که چیرې ځینې وخت د ځینو مسایلو په اړه د ناراحتۍ احساس وکړئ، ستونزه نه لري، خو یو بشپړه ورځ شکایت نه کول تاسو ته څرګندوي چې په ورځ کې څو ځله خپله خوله د ناخوښه او منفي خبرو لپاره خلاصوئ. که متوجه شوئ چې د ټولې ورځې په اوږدو کې خاموشه پاتې شوي یاست او شکایت مو نه دی کړی، دا ډول یوه تجربه کولی شي دغه مسله په واضح توګه درته څرګنده کړي. که چیرې غواړئ چې دغه تګلاره وازمایئ، نو د شکایت کولو ټول غیر مجاز اړخونه په پام کې ونیسئ. ان له خپل ځانه شکایتونه هم. خپل ځان ته په کمه سترګه مه ګورئ او خپل ځان له نورو سره مه پرتله کوئ. یا د دې هیله مه کوئ چې کاشکې اوضاع او حالت یو بل ډول وای. ښایي متوجه شئ چې ستاسو له خوا شکایت کول ستاسو پر شاوخوا کسانو هم اغیزه کوي. له داسې یو کس سره اوسېدل چې تل د ژوند نیمګړتیا او ناخوال ته پام کوي اصلا د خوښۍ وړ نه دي. د لیدلوري او فکر بدلون کولی شي له نورو سره ستاسو د اړیکو د ښه والي لامل شي. په پایله کې هڅه وکړئ څو د مثبت فکر کولو لارې وڅارئ. د یوې اونۍ لپاره له حسادت رامنځته کوونکو منفي مسایلو لرې والی غوره کړئ. حسادت رامنځته کوونکي منفي مسایل یعنې هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې د حسادت حس رامنځته کوي او د دې لامل کیږي څو د هغه د درلودلو هیله وکړئ چې نه یې لرئ او یا یې نشئ کولی چې ویې لرئ. پر دغه مسایلو باندې ډیر وخت لپاره فکر کول ستاسو پر روح او روان باندې ناوړه اغیزه کوي. نو هڅه وکړئ چې د یوې اونۍ لپاره پر دغه مسایلو باندې له فکر کولو پرته تیره کړئ او وګورئ چې آیا غوره حس لاس درکوي او که نه. لاندې د منفي حسادت رامنځته کوونکو مسایلو ځینې بیلګې روښانه کوو. خبرتیاوې یا تبلیغات. د بیلګې په توګه که چیرې په پرله پسې توګه د هغه ښکلو جامو سوداګریزې خبرتیاوې اورئ چې د اخیستلو وس او توان یې نه لرئ، ښایي نسبت هغه کسان ته حسادت وکړئ چې ګران بیه او ښکلې جامې اغوندي. دغه ډول خبرتیاوې او تبلیغات ستاسو په وجود کې د حسادت او کینې حس پیاوړی کوي. ښایي لازمه وي چې د یوې اونۍ لپاره ټلویزیون ونه ګورئ او پر ځای کتاب ولولئ. که چیرې هغه مهال چې خپل فیسبوک یا انسټاګرام ته سر ورښکاره کوئ، له هغه ځان غوښتونکو کسانو له امله د ناخوښۍ احساس ترلاسه کوئ چې پکې وینې پر دې پوه شئ چې تاسو یوازې نه یاستئ. ټولنیزې رسنۍ. که چیرې هغه مهال چې خپل فیسبوک یا انسټاګرام ته سر ورښکاره کوئ، له هغه ځان غوښتونکو کسانو له امله د ناخوښۍ احساس ترلاسه کوئ چې پکې وینې پر دې پوه شئ چې تاسو یوازې نه یاست. په حقیقت کې څېړنو ښودلې ده چې له فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخیستل د انسان په وجود کې د حسادت حس پیاوړی کوي. که چیرې د فیسبوک صفحې او نورو ټولنیزو رسنیو د مطالبو له لوستلو سره مینه لرئ، لږ تر لږه یوې اونۍ لپاره له هغو څخه له ګټه اخیستلو لاس واخلئ. خپل ځان ته ور یاده کړئ چې ډېر څه تاسو په خپله نه دي غوښتي. که چیرې د نور د شته او مالي شتمنۍ په خاطر حسادت کوئ، خپل ځان ته یاده کړئ چې تاسو هم کولی شئ هغه څه چې هغوی یې لري تاسو هم ولرئ، خو په خپله مو دا ټاکلې ده څو د هغوی له درلودلو څخه صرف نظر وکړئ. د بیلګې په توګه که چیرې وغواړئ چې له ګران بیه او ښکلو جامو ډکه المارۍ ولرئ، باید په لوړه کچه لګښتونه وکړئ او خپل ځان پوروړی کړئ. خو د دا ډول جامو له اخیستلو ډډه کوئ، ځکه په مهمه او د اړتیا وړ مواردو کې د خپلو پیسو لګول ته ارزښت ورکوئ. که چیرې عاقلانه او له هوښیارۍ ډک تصمیمونه نیسئ، اړینه ده چې د خپلو دغه تصمیمونو لپاره په خپل ځان وویاړئ. هڅه وکړئ هره ورځ د 5 نورو کسانو ستاینه او تعریف وکړئ او بیا د یو ډول او تکراري کسانو یادونه او ستاینه مه کوئ. د خلکو د هغه ځانګړنو په هکله ووایاست چې په رښتیا هم ستاسو لپاره د ستاینې او تحسین وړ دي. د نورو د ځانګړنو لپاره ساده لاره مه ټاکئ او د هغو د سطحي او ظاهري ځانګړنو ستاینه مه کوئ. خپل ځان ته یو څه وخت ورکړئ او پر هغه ځانګړنو فکر وکړئ چې په رښتیا هم ستاسو لپاره جالب او حیرانونکي دي او له هغه وروسته دغه ځانګړنې په لوړ اواز
بیان کړئ. دغه چاره له تاسو سره مرسته کوي څو په مثبت وضعیت کې پاتې شئ او له دې وروسته له نورو سره د خپل ځان پرتله کولو ته چندان ارزښت ورنه کړئ. څېړنې ښایي چې د هغه چا ستاینه او تعریف کول ستاسو په ګټه دي چې حسادت ورسره لرئ. هڅه وکړئ څو د نورو اشخاصو د سختو هڅو او ځینو نورو ارزښتونو ځانګړنو ستاینه وکړئ. که چیرې له ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او انسټاګرام څخه ګټه اخلئ، کولی شئ دغه ستاینه او تعریف د خپل یو ملګري تر خپاره کړي انځور یا مطلب لاندې د کومنټ په توګه بیان کړئ. باوري اوسئ چې خپل هغه ملګري او خپل ځان پر وړاندې به د خوښۍ وړ احساس لاسته راوړئ. د یو منفي نظر لیکل چې ډېر کله له حسادت او کینې څخه سرچینه اخلي د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي، بلکې ستاسو ذهن لا ډېر بوختوي. ځینې داسې کسان هم شته چې اصلا د یو چا بریالیتوب نشي لیدلی او زغملی، او د دې لپاره چې د خپل ځان لپاره یو کاذبه او لنډمهالې خوښي پیدا کړي د منفي نظریاتو او باورونو پر لیکلو پیل کوي. په داسې حال کې چې دوی په خپله ښه پوهیږي چې دغه کار حسادت او کینه ده. په داسې مواقعو کې غوره ده چې له ځلېدونکو مخبېلګو څخه تقلید وکړو تر څو پوه شو او وګورو چې فلانی بریالی شخص څه ډول توانېدلی دی څو دغه مقام او موقف ته ورسي. رضاکاره اوسئ. که چیرې نشئ کولی چې ذهن مو د خپلو کمیو او کاستیو په اړه له فکر کولو لرې وساتئ، خپل وخت له اړمنو کسانو سره مرستې کولو ته وقف کړئ. ځینې وخت موږ پر داسې ذهني عادتونو اخته کیږو چې د خپلو شتاو د لیدلو اجازه نه راکوي. په ځینو عمل منفیه ځایونو لکه روغتون، ښوونځي، د بېوزلو لاسنیوي مرکزونو او داسې نورو کې د یوې ورځې رضاکارانه او داوطلب کار په ترسره کول سره خپل ځان ته د مرستې او لاسنیوي د رښتیني حقیقت خوند ور وڅکئ. له نورو سره مرسته کول له تاسو سره مرسته کوي څو پوه شئ چې څومره شتمن یاست او څومره مثبته انرژي لرئ، څو وکولی شئ د خپل ځان او خپل شاوخوا نړۍ د خدمت کولو لپاره یې په مصرف ورسوئ.